السلام علیکم د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب هم مه هیروئ، تبصره او لایک هم مه هیروئ. نن په دغه ویډیو کې د کرکټ په دریو مهمو مسایلو باندې خبرې کوو. البته په سپاټ فکسینګ باندې به لږ ډېر وغږیږو چې دغه سپاټ فکسینګ او یا په لوبه کې فساد څه دی او دا څنګه کیږي. علت هم معلوم دی چې په دې اړه نن په ویډیو باندې په تفصیل سره خبرې کوو. مینوال ته به ووایو چې دغه سپاټ فکسینګ څنګه کیږي او څه شی دی. په آی پی ایل کې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې چې درې افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجيب الرحمن پکې لوبیږي خپله دویمه لوبه هم وبایلله. راشد خان پکې وځلېد، نن نبی او مجيب بیا هم ونلوبول شو. په اول لوبه کې نبی و، په دویمه کې د هغه په ځای د ویسټ انډیز جیسن هولډر ولوبول شو، هغه ولوبېده. خو راشد خان په څلور اورونو کې 18 منډې ورکړې او 2 ویکټې واخیستې چې په دغه ویکټو کې یوه ویکټ یې د ای بي ډیویلرز وه. ای بي ډیویلرز د سپین رنګ بال او یا د شارټ فارمټ د 16 اورونو ډېر مخکښ او ډېر قوي لوبغاړی دی. او د راشد خان سره د کرکټ یو کیسه او داستان هم داسې ده چې په یو نړیوال جام کې په راشد خان باندې په یو اور کې څه باندې 20 رنزونه کړي وو. نو دغه لوبه سنرایزر وبایلله او ټرنینګ پوینټ یې 18 اور و چې د بنګلور بالر 3 ویکټې واخیستې چې مهمه ویکټې وې او کیسه یې تمامه کړه. په د کرکټ په بل خبر کې، البته په نړیوال خبر کې، د پاکستان د کپټان د بابر اعظم خبر دی. دا بابر اعظم د کرکټ په نړۍ کې په دې وروستیو کې ډېر خورا ښه چټک روان دی او ډېر ښه روان دی. سلیزه یې نن کړې ده په 16 ورځو لوبه کې او لومړی پاکستانی لوبغاړی دی چې په دغه فارمټ کې تر ټولو ډېرې منډې کوي، شاوخوا 120 رنزونه یې کړي دي. او تر دې یوه ورځ مخکې د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د یو ورځنیو لوبو غوره د بیټسمین یا اول نمبر بیټسمین اعلان شو چې د هند د ویرات کوهلي نه مخکې شو. او په دې اساس باندې د پاکستان د کرکټ ځینو مخکنیو لوبغاړو او مبصرینو د حتی تر کوهلي هم ښه لوبغاړی ګڼي او حتی ځینې وایي چې نه، کوهلي او بابر دواړه یو ډول لوبغاړي دي. په هر حال د مینوالو ته مبارکي وایم او دا د پاکستان د کرکټ یوه سرمایه ده او د کومې ورځې نه چې د ټیم ته راغلی دی داسې مسلسل لوبیږي او مسلسل کارکردګي کوي او دې ته کنسټنسي وایي چې په کرکټ کې دغه شی کوم لوبغاړی ولري نو هغه بریالی او کامیاب لوبغاړی وي. د سلیزې له برکته د پاکستان د جنوب افریقا څه باندې 200 رنزونو هدف پوره کړ. البته په 16 رونو کې 200 رنزونو هدف ډېر قوي هدف خو پاکستان پوره کړ. بابر اعظم پکې ستوری و. لدی ورخوا یو بل مهم خبر نسبتا په کرکټ کې د فساد خبرونه کله ناکله مخې ته راځي. دا ښه خبر هم نه وي ځکه چې کرکټ لوبه عمومي ډول لوبې ټولې ښې دي ځکه چې د انسانانو د وطنونو د ولسونو هیلې او احساسونه ورسره تړلي وي، نو باید لوبې هم سپېڅلې وي. خو کله ناکله چې د فساد خبرونه پکې راځي او یا د فساد پیښې پکې کېږي نو د مینوالو زړونه هم بدیږي ورسره او دغه لوبو بالخصوص د کرکټ رنګ هم بدیږي. د زیمبابوې مخکینی کوچ او یا پخوانی لوبغاړی فاست بالر په اړه خبر دا دی چې هیټ نومیږي دی، په اړه خبر دا دی چې د په 2014 کې 18 کې او 18 کې په دغو 3 کلونو کې د فساد قضیې کړي دي په لوبو کې. البته دی د زیمبابوې د لوبډلې روزونکی هم و، د هغه ترڅنګ د بنګلادیش په پریمیر لیګ کې، په آی پی ایل کې او بالخصوص د افغانستان د کرکټ په پریمیر لیګ کې هم د روزنې دندې ترسره کړي دي. او د دې د فساد قضیې د 2014 نه شروع کیږي تر 2018 پورې، بالخصوص د 2019 نه 2018 پورې چې د په دغه جریان کې په لوبو کې 4-5 د فساد قضیې کړي دي. دې ته سپاټ فکسینګ وایي، یا مثلا داسې مسایل برابر کړي دي چې د لوبډلو د داخل نه د باندې قماربازانو ته او یا مفسدینو ته معلومات ورکړي. د ویلي دی په خپلو جرمونو اعتراف کړی، ویلي چې دا کار یې کړی دی او دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د پریمیر لیګ د لوبو پر مهال چې په 2013 کې دغه لوبې وشوې، د یو مفسد د مېرمنې ته د آیفون یو سیټ هم ورکړی و او د کوشش کړی و چې لوبغاړي د مفسدینو سره معرفي کړي. او حتی دا قضیه هم ورسره تړلې وه چې د کوشش کوو چې د یو ملي ټیم، معلوم نه دی چې دا کوم ټیم و، خو شاید په غالب ګمان د زیمبابوې ملي ټیم وي، د ملي ټیم کپتان د کوم مفسد سره مخامخ کړي چې داخلي معلومات ورته ورکړي او په لوبه کې فساد ته لاره هواره شي. د په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او د سزا 8 کاله ټاکل شوی دی. 8 کاله د کرکټ نه بند شوی دی، نو سړی نه پوهېږي چې 8 کاله کې باید څه پېښېږي او دی به 8 کاله وروسته په کوم حال کې وي. خو مهمه خبره پکې دا ده چې
د په دغو قضیو کې د افغانستان او د زیمبابوې یو سیریز هم شامل دی. سیریز شامل نه دی، البته دغه سیریز کې چې کومې لوبې وي په دغه لوبو کې د فساد قضیې هم شاملې دي او ده ویلي دي چې شاوخوا 15,000 یې اخیستي د کوم مفسد نه. اوس پوښتنه دا ده چې دغه فساد څنګه کیږي په کرکټ کې. په کرکټ کې دوه عمومي اصطلاحګانې دي چې یو میچ فکسینګ ورته ویلی شو او یا سپاټ فکسینګ. میچ فکسینګ مثلا د ټولې لوبې په اړه یو څوک یو چا سره معامله کوي چې موږ دغه لوبه درته بایلو 100 روپۍ راکړئ، یا هیواد سره یا ادارې سره او یا کوم لوی شرکت سره، کوم لوی قمارباز او مفسد سره، چې البته په اوسني عصر کې چې د ټکنالوژۍ عصر دی، د ساینس او ټکنالوژي د تلویزیونونو دا پیښې به ډېرې سختې وي چې وشي، مګر موږ تاریخ لرو د جنوبي افریقا پخوانی کپتان هنسي هم د دغسې لوبو یو تاریخ لري چې بسته یوه لوبه یې د انګلند خلاف بایللې وه. د دې تر څنګ سپاټ فکسینګ دی. سپاټ فکسینګ مشخصې پیښې باندې یوه خبره کوئ، تاسو د مفسدونو سره خبره غوټه کوئ چې موږ په لوبه کې دغه کار کوو. مثلا د دې بیلګې، مثلا یو مفسد لوبغاړو سره تماس نیسي، یا د روزونکو په واسطه، یا د ټیم د منیجر د مدیر په واسطه، یا په خپله د لوبغاړو په واسطه 2-3 حلقې وي، نیټورکونه، شبکې وي چې په دغه سپاټ فکسینګ کې فعالیت کوي. لوبغاړو سره خبرې کوي چې مثلا ته 9 اور کې 2 بالونه وایټ وکړه، دا سپاټ فکسینګ دی. لوبغاړی راځي هغه 2 بالونه آوټ کوي، او یا مثلا لوبغاړي ته وایي چې په 10 اور کې اول اور ته بال ته چې راغلی منډې ووهه، بیرته راوګرځېږه، ووایه چې مثلا زما ردم برابر نه و او یا رنب مې برابر نه و، بال مه کوه. او یا مثلا کیپر ته وایي چې مشخصا په دغه اور کې 2-3 ناق سټمپونه وکړه، یا ناق اپیلونه وکړه، اعتراضونه وکړه. او یا بیټسمین ته وایي چې مثلا په مشخص اور کې په دغه د احمد په اور کې په 4 3 او یا 2 یا 5 بال باندې ته کله چې تاته بال کېږي اعتراض وکړه، ووایه چې ماته ساید سکرین نه معلومېده. یو کار کېږي، یا مثلا کله ناکله دا هم کېږي چې بیټسمین بیټس بدلوي یا بالر یو بل شی کوي. دا ټول د سپاټ فکسینګ نښې دي، مشکوکې نښې دي چې بیا د کرکټ نړیواله شورا او د کرکټ په نړیواله شورا کې د فساد ضد چې کومه کمیټه ده دغه مشکوکې نښې راټولوي، په هغه اړه بیا دوی تحقیقات کوي او څېړنه کوي چې نتیجه راوځي. یو په کرکټ کې دغه فساد دی، او بل شرط تړل او قمار وهل دي. شرط تړل چې دوی ورته بیټ فیر هم یو اصطلاح ده په انګلیش کې، دا لکه د اسعارو د تبادلې د مارکیټ غوندې نړیوال مارکیټ لري، انلاین مارکیټونه لري. دا په ډېرو هیوادونو کې قانوني بلل کېږي. خلک ناست دي مثلا په انلاین شکل باندې په شرابخانو کې، په رستورانتونو کې، په میدانونو کې ناست دي او په لوبو باندې لوبې تلویزیون کې روان دي، وایي چې مثلا احمد بال کې د احمد په 5 بال باندې ویکټ زه $1000 شرط تړم، او یا د احمد 5 بال وایټ دی زه $50,000 شرط تړم. شرط تړل کېږي، نور خلک هم پکې شرط تړي، که وایټ و نو دغه مفسد یې ګټي، او که وایټ نه و نو دی بیلي. خبره په دې کې دا ده چې کله سپاټ فکسینګ کېږي ته داخلي معلومات مفسد ته انتقالوي، مفسد دغه معلومات ترلاسه کوي، بیا د قمار او د شرط تړلو میدان ته داخلېږي. هغه خبر وي چې په 5 اور کې څه کېږي، 2 بال په 4 اور کې بیټسمین څه کوي، کیپر څه کوي، ځکه هغه سره آلریډي ور د مخه دغه مسله خلاصه شوې وي، تمامه شوې وي چې ته به دا کار کوي، موږ به هلته په همدغه کار باندې هلته شرط تړل کېږي. او دا ډېر یو غټ کاروبار دی نن سبا په کرکټ کې. حتی په غټو لیګونو کې په IPL کې هم دغه د بنګلادیش مشهور لوبغاړی شکیب الحسن چې دا اوس د شاهرخ خان په ټیم کې دی، په کلکتي ټیم کې دی، دی هم 2 کاله مخکې بند شو. دغسې یو پیښه شوې وه او د معلومات او خبر هغه اړوندې ادارې ته خبر نه و ورکړی چې دغسې کار شوی دی. نو په غټو لیګونو کې هم دا د سپاټ فکسینګ او میچ فکسینګ قضیې کېږي، په وړو لیګونو کې هم کېږي، د ملي لوبډلو په ټیمونو کې هم کېږي، بالخصوص دا کومې رقیبې لوبډلې چې وي. نو دا د دغو کارونو مخنیوی یو کرکټ نړیواله شورا وایي چې یو ډول مخه داسې نیول کېدای شي چې لوبغاړو ته دوی روزنې ورکوي، دا مسایل ورته تشریح کوي، سزاګانې ورته تشریح کوي، ورته وایي که تاسو ته څوک زنګ وهي، که کوم شرکت زنګ وهي، که کوم کس زنګ وهي چې نه یې پېژنئ، یا کوم شی ډالۍ درکوي، دغه ټولو مسایلو په اړه خپل ټیم او خپل مانجمنټ خبر کوي. یوه لاره یې دا ده. دویمه لاره دا ده چې کله څوک پرې ککړ کېږي، اخته کېږي، جرم یې ثابتېږي، باید دغسې قوي سزا ورکړل شي چې نورو ته یو عبرت شي. او دریمه لاره خو هماغه لاره ده چې باید لوبغاړی خپله وجدان هم ولري، او مدیر روزونکی دوی ټول باید وجدانونه ولري چې د دغو لوبو سره د ولسونو د ملتونو احساسات تړل شوي دي. دوی باید د دوی په احساساتو باندې قمار ونه وهي، شرط ونه وهي، شرط ونه تړي، او د خپلو څو روپو ګټو لپاره دغه لوبه بدرنګه نه کړي او د خلکو احساسات په سین لاهو نه کړي. نو په عمومي ډول دا ډول مسایل کېږي. د افغانستان د APL د کرکټ پریمیر لیګ په اړه یوه یادونه کوم، هغه دا چې د کرکټ نړیوالې شورا
دغه لیک د فساد نه پاک اعلان کړی دی. په څه معنا؟ په دې معنا چې دغه لیک کیدی شي د دغه لیک د مخنیوي لپاره هیڅ دلیل نشته چې کرکټ نړیواله شورا ووایي چې په دغه دلیل باندې موږ دا لیک نه پرېږدو، مګر په لیک کې چې کومې پیښې شوي دي هغه پیښو خلکو ته دا شکونه پیدا کړي که بیا دا ډول لیک کیږي او دغه مفسد او نامعلوم خلک چې په 2013 کې پکې داخل وو د کرکټ د نړیواله شورا د راپور په اساس حتی ځینې بیخي پیژندل شوي نو او اکثریت مفسدین وو چې د لوبډالو د دغه لیک د لوبډالو مالکانو که هغه څه خلک بیا پکې داخلي کړي د کرکټ نړیواله شورا هم ورته اجازه نه ورکوي. افغانستان کرکټ بورډ به هم باید دا کار ونه کړي ځکه رنګ ورسره بدیږي، کرکټ ورسره خرابېږي. مګر په عمومي ډول د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ د لیګ په اړه د کرکټ نړیواله شورا دغه لیګ پاک اعلان کړی دی، خو دغه فساد قضیې چې پکې دي آهسته آهسته به یو په یو پیدا کیږي او مخ څېړل کیږي او په دې هیله چې ټولو مفسدینو ته سزا ورکړل شي او کرکټ لوبه همدغسې چې ښه لوبه ده او پاکه لوبه ده همدغسې پاکه وساتل شي. ډېره مننه.